تاسو ګورئ کنه بل یو اگزامپل موږ راکړی دی r is equal to 8 divided by 3 minus cos theta. وای دا د یو کانیک پولر فارم دی. دا تاسو په د دې سکیچ د دې ګراف ډرا کوي. نو د ګراف ډرا کولو لپاره د دبه کمپیریزن کومه د چا سره د l is equal to l نه ساري r is equal to l divided by 1 minus e cos theta. دا څه کمپیریزن کوم. نو ګوره په دې بټه کې دا اولنی نمبر به خامخا ونی. نو دلته کې خو 1 نه دی کنه 3 دی. نو اول د دې 3 نه د 1 جوړول د پاره نه ما دا ایکویشن کړو. نو د دې 3 نه د 1 د جوړول د پاره نامریټر مم په 3 باندې ډیوایډ کړو. دا نامریټر او دا ډینامریټر 3 چې په 3 ډیوایډ شي 1 بشي او د دې کوفیشنټ 1 د 1 په 3 ډیوایډ شي 1/3 بشي. یعنی په 3 مې نامریټر او ډینامریټر ډیوایډ کو. وسو چې د سره کمپیریزن وکم د r is equal to l divided by 1 minus e cos theta سره دا l په ځای نه رانه سیمیلیټر سیکټم 8/3 شو. دا سیمیلیټر سیکټم l چې کوم دی نه هغه سوري هغه 8/3 شو. سیمیلیټر سیکټم دا 8/3 دی. خورو 8/3 او 8 په 3 ډیوایډ کوم دا غنه 2.6 راځي. او دین علاوه هغه ایسنټریسټي 1/3 دا او هغه لیس دین 1 دا. نو کانیک زموږ سره سره الپس دی او چې cos theta د چا سره بلای کوي د x axis بلای کوي. د دې مطلب دا شو چې زه دا سکیچ کوم نو خبره دا ده چې د دې 3 نه 1 جوړ کړو نامریټر او ډینامریټر په 3 ډیوایډ کو. بیا چې د سره کمپیریزن وکړو دا 1 نه 1 خو د 1 برابر دی. نو کمپیریزن توس برابر شونه سیمیلیټر سیسټم l به د 8/3 برابر شي او هغه ایسنټریسټي e به د 1/3 برابر شي لیس دین 1. نو د دې مطلب دا شو چې دا کانیک زموږ سره الپس خې دغه چې ایسنټریسټي د 1 نه لیس شو او هغه سیمیلیټر سیسټم l چې کوم دی نو هغه 8/3 شو او 8/3 د 2.6 برابر دی. ټیک شو تکړه. د دې نه علاوه تاسو ګوره شاباش زبر د x او د y د ویلیوز ټیبل جوړ کوم. سوري د x او د y د ویلیوز نه بلکې د r او د theta د ویلیوز. زه د r او د theta ویلیوز ټیبل جوړوم. نو theta او r او که تاسو ګورئ نو ایکویشن مال دا راکړو. خطا کړو نو ایکویشن دا راکړو r is equal to 8/3 minus cos theta دا سره راکړی دی. دا ایکویشن راکړی دی. خورو 8 divided by 3 minus cos theta دا ایکویشن راکړی. اوسو چې theta به 0 شي قابلانو کنه theta 0 شي نو cos of 0 وره چې theta 0 ولیکم نه theta 0 ولیکم نو r is equal to 8/3 minus cos of 0 د چا برابر دی 1. نو 8 په خپل ځای د 3 نه 1 ماینس کړو 2 براشي او 8 په 2 باندې ډیوایډ کړو 4 راشي. بیا چې پکې theta π/2 ولیکو 90 ډیګري ولیکو نو cos of 90 ډیګري به 0 شي. نو د 3 نه 0 ماینس کو یعنی چې theta پکې π/2 ولیکو theta پکې 90 ډیګري ولیکو نو cos of 90 ډیګري به 0 شي. نو د 3 نه 0 ماینس کو نو 3 براشي او پورته به 8 شي. نو अब 8/3 نشي. 8/3 د 2.6 برابر دی. بیا چې پکې نارانو theta π ولیکو یعنی مطلب دا شو چې تاسو ګورئ کنه نه په x axis باندې 0 دی په y axis باندې π/2 دی بیا په دې axis باندې π دی بیا په دې y axis باندې 3π/2 دی. نو دا موږ یې د روټیشن پورا کوو. نو اولم پکې theta 0 ولګو بیا پکې theta π/2 ولګو بیا پکې theta π ولګو بیا پکې theta 3π/2 ولګو بیا پکې theta 2π ولګو او په پای باندې به ویلیو اوس ګوره ها چې د theta باندې پکې پای ولګو نو cos π -1 شو هغه ماینس پر دې ماینس ملټیپلای شي نو پلس پشي نو 3 + 1 4 بلاندې راشي نو 8 په 4 ډیوایډ کړو نه دینه به 2 راشي 2 شو. او چې د theta باندې پکې 3π/2 ولګو 3π/2 نو cos of 3π/2 خو 0 شو نو 8 به بیا په 3 ډیوایډ شي نو 2.6 به راشي. او چې theta پکې نه رانو 2π ولګو نو cos of 2π 1 شو نو د 3 نه چې 1 ماینس کو نو څه براشي 2 براشي 8 په 2 ډیوایډ کړو نو 4 براشي 4 براشي. اوس موږ ته دا پته ولګي تاسو کو نه په x axis باندې کنه په x axis باندې نو په 0 باندې نه 4 یونټ په 0 باندې 4 یونټ رائټ تر روان دي او په پای باندې 2 یونټ چې کوم دي سوري هغه لیفټ تر روان دي. ٹھیک شو کنه. نو ټوټل څومره شو دا x axis ټوټل څومره شو د origin تاسو ګورئ کنه نه دا 0 origin ده کنه نه نو د origin نه دا 0 origin ده کنه نو د 0 نه 4 یونټ رائټ تلاړو او په پای باندې نه چې دې طرف ترازی نو 2 یونټ راغی نو ټوټل څومره شو 2 یونټ دا شو 4 دا شو 6 شو. نو هغه a 50 باندې لای کین هغه 6 شو. او نران دا تاسو ته پته را چې سیمیلیټر سیکټم برابر دی 2b² / a سیمیلیټر سیکټم برابر دی 2b² / a نو 2b² دا a په دې بس 6 ولګو او l د 2.6 برابر دی دا بشي 2 کندو 2 3 چې
3 بل 8 2 اشاریه 6 ملټیپلای شي نو 7.8 دا د b سکویر قیمت شو ځوان سره د باندې روټ والو نو b برابر شي 2.8 ا دې مطلب دا شو چې میجر ایکسس دی 6 شو ماینر ایکسس دی 2.8 شو سیمی میجر ایکسس ګوره ها سیمی میجر ایکسس دی 6 شو او ماینر ایکسس څومره شو شاباش 2.8 شو د خبره پوه شوي او سکیچ ډیر آسان ګوره ها سکیچ به دې راکوم ګوره الته ګوره شاباش نه ګوره چې थीटा पे 0 दे नो आर पे 4 देन गोरे 1 दा 0 शो कहीं दा ऑरिजिन शो 0 तो दा 1 2 3 4 ठीक शो बिया चे थीटा पे पाई बाय 2 दे नो आर पे 2 इशारे छे चे थीटा पे पाई बाय 2 दे नो आर पे गोरे 1 2 او दा 2 इशारे 6 दगा शांते चे आर पे चे थीटा पे पाई दे नो आर पे 2 दे چې थीटा पे पाई दे ان دا په دې ایکس ایکس باندې انګل پای نو آر به څومره شي 1 2 او چې थीटा पे 3 पाई बाय 2 दे په وای ایکس باندې انګل 3 पाई बाय 2 نو هغه آر په څومره 2.6 نو دا 1 2 دا 2.6 او چې انګل په 2 पाई دے نو په نیگیټیو ایکس باندې چې د سره روان شي چې انګل په 2 पाई دے نو آر पे څومره ده 4 ده نو بیا 1 2 3 4 ته جوړو کنه اوس تاسو ګورئ سکیچ به دې راکوي نه دا به څه قشان درتاو کوي لکه د سیمه دا آسان خبر ده تاسو ګورئ نو آر पे 0 نو 1 2 3 4 دا شو نو آر पे पाई बाय 2 دا به 2.6 نو 1 2 او دا 2.6 او بیا पे पाई نو بیا 2 نو 1 2 او بیا په थीटा 3 पाई बाय 2 دا 2.6 نو 1 2 او دا 2.6 ټیک شوړو او بیا په x 2 पाई شنو r په 1 2 3 4 شیندا دې سم ملاو کې دا تاسو سره اسه الیپس جوړ ټیک شوړ او بیا چې کوم تاسو ماینر کې نو 2.8 ته نو دسه تاسو ګورئ شاو 2.8 با و ایکس به څنګه راځي د سنټر نه پاس کیږي نو سنټر خو د سره دا شو 2.8 بدسله لکه دا 1 شو دا 2 شو دا 2.6 شو دا 2.8 شو یو دا شو او بیا دا 1 شو دا 2 شو دا 2.6 شو دا 2.8 شو یو دا شو نو دا تاسو راغه اس شایره شاواش دا تاسو اینډ اپ ماینر ایکسس راغی تاسو ته سیمی ماینر ایکسس وای دا ماینر ایکسس راغی دا میجر ایکسس راغی کلیر به تی کنه نو دا آیډیا وا د سکیچ کولو په ایگزامپل باندې کوم تاسو ته ګورئ شاباش